د افغانستان د کرکټ تاریخ تر ټولو ستر سیالۍ پیلېدونکې دي. د شپږیزو سیالیو د پرانیستو مراسم سبا ورځې ته وځنډول شول. ټاکل شوي وه د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو د پرانیستو مراسم نن ماښام 6 بجې ترسره شي، خو د ورښت له امله سبا ته وځنډول شول. سبا د اکتوبر میاشتې پر 9 سهار 9 بجې به د کابل په کرکټ لوبغالي کې د باندې امیر خمارانو او کابل بازانو ترمنځ لومړی لوبه پیل شي او د پرانیستې مراسم به هم ماښام 6 بجې ترسره شي. دغه سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي او د ولولو او خوندونو څخه ډکې سیالۍ دي. د افغانستان د کرکټ شپږیزو سیالیو ته به له هر ولایت څخه خلک راځي او په ولولو او جوس سره به خپلې لوبډلې خپل لوبغاړي تشویق کوي.